الله چا ډېر د رحم ولدی پناه غواړو د شیطان د رټلې نه چې د هر چا په شکل کې دی دمو د انګور اډې مشرونه کشرونه علماء کرام نن چې په دغه ځای کې تاسو یو جدوجہد شریک کړای دی د خپل مطالبه نو قبایل همیشه د پورا خپل حقوق د ټیپک په خویلونده غوښتي خو نن ډېره د خوښۍ خبره دادو چې تاسو خپل مطالبه په آئینی په جمهوري په سیاسي لیول باندې غوړي خو دا د میشتوس بې قسمتي دو چې میشتوس په داسې ملک یي چې هغه د میشتوس آواز وروینه نو ګایي زر تلل بیا یوه کس ورته وویل چې مطالبه مو پوسټ کړی و مطالبه ولاژه بیا مور ته وویل چې یورې په دغه ځای کې درنا شوې وه قومي مشرون چې کوي د دغه مذاکرات کړي وي نو په هغه کې 18 مطالبه وي چې هغه ګورنمنټ منلې وي ویل چې مخلصه 18 مطالبه د میش په واس کې نشته مور ته چې ته دا خبره چې چیرته انساني حقوق دي بیسک نیډ دي بنیادی چې انسان ژوند پکو هغه په انګور ډکر وشي بیا میش مطالبه ایوان نو د مو بچای دا د جاهل سترګو نوی نسل ستریږي آیا د بارډر قانون ته وکسا چې په یخ کې څومره سہولت خلکو ورکړي په بجلی پسې زه بار بار چیرې وایو چې بارډر پارو والا نر والے زه په لیار کې د مو زنانه اکسیډنټ چې وشي په لیار کې خلک مړه شي هسپتال دی نه دایر کړی نو ته دلته نیټ ته نه دایر کړی چې د تو میجر کارنل د افغانستان سیم استعمالوي او بېمانه ریاست ته ته خودګیره وشرمېږه چې زه د افغانستان سیم موخله آیا ته خو یا پاکستان جوړ نه یې د تو خو 76 سال کېږي نو یکی وایي انچر وښیه چې افغانستان ورخېزېدلی وي نو نه د تنخار کړې وه نه د دلته پیسې ته لګولې خو دا دفاع مو خپله کړې وه نو نن د دغې صلات متدر کوي چې زه مطالبې درته وښایم او ته یې چې ډېرې دي وورزه دلته خلق شنسته وورزه که ڈی سی صاحب اے سی صاحب او کمانڈنٹا دے تو ادارے مخیال دا 26 محکمه دلته لګیا دي نو هغه دا اوس نشي وړی آیا ته خو هغه عمل کې چې یوه میاشت مخته پیشنګویي وکړې چې دلته چې څوک شیني د ماکاب کې کېږي آیا ته دا مطالبې ولې نه حل کوې دغه خلک غیر عیني مطالبه چې وي ما درکړله خو تو ته شعر کړي دي نو په دغه ځای کې که صحیح د هر انسان دوه مادې دي یوه د ده مور جسماني دو چې کله بیموره شي خپله مور ته سړی وینه ورکو او یوه خوره د مور دو د انسان چې کله بیموره شي اتره میش وینه ورکړې وه تو مطالبې ومنلې او ته یې بیا نه حل کوې دا در سره ولیکه چې د دغه خلک سره د پاکستان پیپل پارټۍ اوز ده زه چې دی چې یو پټو سره وایه په دغه خلک په سر یې وایه آیا که جمعیت یې وایي د دغه خلک په سر یې وایي که مسلم لیگ یې وایي که پی ټي ایم یې وایي که څومره پارټۍ دي نو د مو خلک چې نه وي خوښ وو تو مو ته سهولت نه ورکړی نو د تو سره زه کیمه مطالبه کیمه داس خبره زه ومنه
نور خو ته کلیر شوې جاهل دستر کړل اسپتال ته نه کو جوړ ټول ته د ټلیفون نه روات نیټ ته نه روات یو پانډي کایدای شپږ مشهدارې په سر راونه وي لعنت وي په تو باندې ریاست شیب کوفه ریاست چې ته دا خبرې ټول ته په دا پانډي کې پسې څه ته اوس مودل وژمړاوې په خدای چې د مو بچای دل وژمړېږي د انګور اډې خلکې چې ګرده تاسې خېږئ نوره نمونه قرباني تو تایور وي دا تالوس چکئ او ریاست ته زه رایو چې ډي سي صاحب او کمانډنټ صاحب وایي جبجي صاحب دا قومي خبره ده خو دغه خلکو سره سیاسي خلک ودرېدو چې څو پوره د دوی مطالبې مذاکره دا د تو خپل حق دی خپل یې ورسره کوي نو تو سره په ځای کې سیاسي خلک لوبي مننه شکریه